سلامونه په خیر راغلی زما د نوې ویډیو ته. نن زه غواړم چې تاسو ته په دې ویډیو کې یو څو جوړه ښایسته کالي ښکاره کړم، خصوصا داسې کالي چې تاسو کولی شئ په واده کې واغوندئ، په یو محفل کې واغوندئ، په یو پارټي کې واغوندئ. او تقریبا 5-6 جوړه کالي به زه تاسو ته ښکاره کړم. نو شروع کوم موږ اول دغه کمیس سره. زما د ټولو نه چې زیات خوښ ده په دې چې دا ډېر کیوټ کمیس ده، داسې د رنګ کمرنګ شیرچایي ده، پیچ کلر ده اصلا، او ډېر داسې قندولاک ده کلکان لري. زما ډېر خوښېږي دا دغه ځایونه چې داسې مریانو سره کار سوی ده او نستوړی. سو زه به تاسو ته دا واغوندم او دا ډېر سنګین او پټ کمیس هم ده. سو ستاسو به م خوښ راسي. شروع کوو. دا هم کمیس ده، ډېر خندولاک ډېر کیوټ کمیس ده. دا د جنکیانو دپاره ده، خصوصا خو غټ نور کسان چې لږ سن زیات وي هم اغوستی سي. د دې څو خاصیت زه تاسو ته ښکاره کوم. اول خو چې سره لږه چې لوڅ ده، لکه جالي ده دلته مګم پټ ده، په دې چې ګلکان دي په سرې، نو دا سره لږه چې لوڅ ده، په لوڅ کې هم سنګین ده. نو دا یو ډېر ښه خاصیت چې زما پخپله ډېر خوښېږي د دې کمیس باره کې. او بل شی دا چې د دې ملا چنګه ده، ملا چنګه ده یعنې تر دې ځای پورې چسپ د لاندې داسې چین کار سوی ده. نو یعنې که ستاسو خېټه غټه وي یا د هر چا فګر چې دونه پرفیکټ نه وي، لږ چاغه کوکلو لګک وي، هغه کولی سي دا کمیس واغوندي او ډېر کیوټ پکې نور هم کیوټ ښکاره کېږي. پرې چې دا د چا خېټه پټوي، منظم اندام جوړوي او ډېر ښایسته کمیسک ده. نو راځئ چې اوس بل کمیس تاسو ته ښکاره کوم. دا هم یو زبردست سټایل ده، تور رنګ کالي دي، پکې شرټ او پتلون یو ځای ده سره. نو دا کالي چې دي دا آل راونډر دي، یعنې دا کولی سي تاسو هر چېرته واغوندئ. کولی سي بازار ته چې ځئ واغوندئ، نارمل ورځ کې کولی سي واغوندئ. نو دا چې دا داسې کمیس او پرتوګ سره یو ځای ده. او بل د دې دا هم هماسې سټایل ده، تقریبا ورته ده ورته، لکه نستوړي جالي دي، غاړه او نستوړي او پکې ګلکان دي. او پلس د دې نستوړي زما ډېر سخت خوښېږي. ته تاسو وینئ داسې لږ پړسېدلې غوندې نستوړي دي. دا نوی مود ده، دا یو کال کېږي، څونه وخت کېږي چې دا مود سوی ده. دا نستوړي بمبر سلیوز ورته وایي، نه پوهېږم چېرته وایي. سو دا زما پخپله ډېر خوښېږي. دا هم ډېر کیوټ ده. زما پخپله تور رنګ دونه نه خوښېږي، خو اکثرا خلک ماته وایي تور درسره ښه ښکاري. د تور یو نقص چې زما یا تور رنګ ولې زما نه خوښېږي په دې چې ډېر ساده وي، ډېر خړ پړ وي. نو بیا تاسو چې کله تور رنګ کالي اغوندئ ورسره کوشش وکئ داسې جویلري واچوئ. د واده دپاره ده او تر پښې پورې اوږد کمیس ده. د رنګ نه یې شاید دونه سنګین ښکاري، ډېر خړ پړ به ښکاري، مګم که زه تاسو ته نږدې راسم نو دلته ټول خامک کار سوی ده، مریان دي پکې، خلکان دي پکې سریښ. نو ډېر عصري رقم کمیس ده. د دې کمیس یو مشکلات چې ورسره څوک لري هغه ده دا ځایونه ټول لاندې جالي ده او ټول ځان د چتې نه ښکاره کېږي. نو مجبور چې تر لاندې یو ټي شرټ یا یو شی څوک واغوندي. نو ما ورسره دا تور رنګ ټي شرټ اغوستی ده او زما په نظر سره ډېر ښه ښکاري. خو که ستاسو نه خوښېږي په دې چې ځینو کسانو ماته ویلي دا تور ټي شرټ لاندې مه اغونده او لوڅ واغونده، نو که ستاسو نه خوښېږي نو تاسو مه اغوندئ. زما همداسې خوښېږي. او ورسره تاسو کولی سئ یو دانه دا رقم همداسې تقریبا په دې سټایل باندې مریان یا خامک یا داسې نقره‌ایي شی واغوندئ، لاکت یا ګوشواره، خو ډېر زیات شیان مه اچوئ، یا ګوشواره وي یا لاکت وي، ټول شیان یو ځای مه کوئ. دا کمیس چې زه تاسو ته اوس ښکاره کوم دا ډېر خطرناک کمیس ده، ډېر زیات جلوبل کوي، ډېر زیات مست او شوخ کمیس ده. نو دې سره نور شیان بیخي کم کوي، یعنې فیشن هم ډېر ساده وي، ډېر زیات جویلري به هم نه وي. ما یو ډېر ساده ګوشوارې اچولي دي چې ډېر زیات جلوبل ونه کړي. او بل د دې دا تکه چې ده لاشتوکي تکه ده، نو دې کې باید ډېر تاسو خیال وکړئ چې خېټه لږ ذره اندام هغسې لږ ډوډۍ زیات وخورئ په واده کې یا محفل کې هر چېرته چې ځئ بس راوځي ډایرکټلی ټول اندام هم بد ښکاره کوي، که اندام هم ښایسته هم وي بد ښکاره کوي. مګم ډېر ښایسته کمیس ته څوک چې غواړي چې بس ټول اټینشن ټول توجه ځان ته جذب کړي، دا کمیس کولی سي. دا هم زما آخري کمیس چې تاسو ته ښکاره کوم. نو تر پښې پورې اوږد کمیس دا ته د پښې نه هم لږ اوږد ده، زه سره مجبور چې جګې څپلۍ زه واغوندم. او ډېر یو ښایسته جګري رنګ لري، ډېر ښایسته کار پرې سوی ده، خامک کار پرې سوی ده په نستوړو باندې، په دا ځایو کې او ملا یې هم. دا کمیس واده دپاره بهترین کمیس ده. او دې سره تاسو هم کولی سئ چې خپل ویښته پورته وتړئ یا خلاص پرېږدئ او ورسره داسې ګوشواره یا یو ښایسته وړکۍ ګوشواره، غټ ګوشواره، هر یو چې ستاسو خوښوي. خو ډېر زیات شیان نه کوو، پرې چې غاړه یې بند ده نو لاکت خوند نه کوي. دې سره لاکت نو دې سره ګوشواره خوند کوي.
زما په خیال داسې نری اوږده مست ګوشواره ګرانو مینهوالو خدای وکړي چې ستاسو دا ویډیو خوښ راغلی وي خدای وکړي چې ستاسو زما دا کالي خوښ راغلی وي نو کامنټ کې به حتما راته وایي چې کوم کمیس تر ټولو ښایسته و چې زه بیا پوه سم او بل دا چې زه غواړم په بل ویډیو کې له خیر سره یو بل داسې د کالي ویډیو جوړ کړم نو تاسو خوښ کړئ چې کوم څه رقم کالي تاسو ته ښکاره کړم دوه شیان سته دي په انتخاب کې یو د سپورټ کالي او بل د اوس فعلا موسم یعنی د خزا موسم کالي لکه د هوا چې لږ یخ سي دغه کالي که تاسو خوښیږي نو ماته حتما ووایئ چې کوم یو تاسو غواړئ بهتر وګورئ نو ښه ورځ ولرئ خدای په امان بای بای